السلام علیکم. د نن تازه او مهم خبرونه. کابل کې چاودنه د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې ادارې ویاند او کارمند ووژل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وايي نن ګاز یک شنبه جنوري لسمه د مرغوم 21مه د کابل ښار اتمه ناحیه کې د عامه ساتنې تصدۍ عمومي ریاست ویاند ضیا ودان له خپلو دوو ملګرو سره چاودنه کې ووژل شو او یو بل تن ټپي شوی دی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان په یوه خبرپاڼه کې ویلي دی چاودنه د ځای پر ځای سوي چاودېدونکو توکو له کبله سوې ده چې د یې پړه پر طالبانو اچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې دا برید غندلی دی او زیاته کړې ده چې پر وطنپالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او د بشري ضد جنایت دی. که څه هم طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، د ولسمشر غني له ادرسه ویل سوي دي د طالبانو له لوري تاوتریخوالي زیاتوالی دا ښیي چې هغوی سولې ته ژمنتیا روحیې خلاف بې ګناه خلک وژني او امن منفعه تاسیسات ویجاړوي. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس پرامرز په دې اړه وایي طالب ترهګرو د خپلو جنایتونو په دوام کې نن ګز د کابل ښار اتمې ناحیې اړوند نور محمد شاه مینه کې د عامه ساتنې د ادارې ویاند ضیا ودان موټر د ماین په مټ په نښه کړ چې له بده مرغه ښاغلی ودان له خپلو دوه همکارانو سره وژل شوی دی او یو بل کس ټپي شوی دی. پیښه د کابل د ارزونې د ګډ ټیم تر جدي څېړنې او ارزونې لاندې ده. د عامه ساتنې تصدۍ مشري خوشحال سعادت کوي چې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال و. د دغې ادارې دنده د کورنۍ او بهرنۍ دولتي نادولتي نړیوالو بنسټونو ساتنه ده. که غواړئ چې د نورو خبرونو څخه پر وخت خبر شئ نو همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.